امروز جای خوشحالی و مسرت نه تنها برای مردم نیمروز بلکه برای تمام مردم افغانستان است. این افتخار یا این عزت و این اقتدار در درجه اول تقدیم میکنم به خانواده شهدای محافظت عامه، بعد از او به عساکر و منصوبین این تصدی و بر رزو قهرمانایی که گمنام شبانه روز پیره کردن، گزمه کردن و سینه خود سپر کردن تا این بند ملی افتتاح شود و امروز این افتخار نصیب مردم افغانستان و نیمروز شود. د څو کالو څخه دغه کار چې شروع و زما ارمان دغه و چې د کمال خان اوبه به زه ووینم چې ولاړې او بند تړلی او اوس شکر الحمدلله د دغه محافظتایني و د دغه قومندان و د رئیس جمهور په ملاتړ باندې چې تر دغه ځای را رسېدلی دی چې تړلی دی دا زموږ غټ خوشحالي ده.